السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. بیا د نن زموږ اتم نمبر کلاس دی په ایم ایس ورډ کې او موږ پرون ډسپلی کړو. نن راځو پروپین لیږه. پروپین کې موږ څه کوو؟ نو پروپین باندې کله موږ کلیک وکړو په اپشن کې زموږ سره به داسې یو انټرفیس کولاو شي، داسې پیج به کولاو شي. بیا د وین کریکټینګ سپیلینګ ان مایکروسافټ افیس دا په سر چې زموږ سره کوم یو دی دا زموږ سره کریکټینګ سپیلینګ دپاره چې کوم دغړي هغه اپشن دي. نو نه زموږ سره دی اګنور ورډ ان اپر کیس. دې باندې موږ چیک مارک کله چې موږ په کله په غټو حروفو کې ورته کې لیکو نو هغه به دې اګنور کې غلط نشان به ورته نه راولي. بیا ورپسې چې د اګنور ورډ ان اپر کې کله نه موږ نشان نه ورکو او موږ یو ټکی په کیپټل کې لیکو نو هغه وخت چې دا به زموږ سره د غلطۍ وځه یو ټکی لیکم دا کو نو په اپر کیس کې یا د انګلیش کې زه صحیح ټکی هم لیکم ورګور مې کو انفارمیشن مور کو نو دا ټکی په ما سره د غلطۍ خو چې کله په اپر کیس کې هر څه شی لیکم یا مې د ایبریویشن لیکم ای سی پی د ما سره دا چې د غلطۍ خو چې کله دې باندې د اپشن تر راشم او بیا زه پروپین کې او پروپین کې بیا اګنور وم نو دی به دا کیپټل ورډ چې دی به زما سره دی بیا صحیح کې دی به اګنور کوي غلطۍ به نو غلط نشان به ورته نه راولي. بیا دی زموږ سره اګنور انټرنیټ اینډ فایل ایډرس مطلب دلته کې چې زموږ په کمپیوټر کې دنه یو فایل پروت یو هغه موږ سره لینک کړی هغه ایډرس پکې موږ انټر کړی یا د انټرنیټ ویب سایټ یا ایمیل ایډرس یا هر یو د ویب سایټ ایډرس چې هغه مو غلطه واغه اګنور کا. بیا فلیګ ریپیټډ ورډ چې کوم دی سجست انفورس ایکسپټ اپر کیس ان فرنچ مونږ ته عام غلطه واغه باندې کله ټیک مارک کو. بیا سجست فرام مین ډکشنری اونلی او کوم ورډ چې مونږ غلط لیکو هغه مونږ ته سجست کول غواړي په رائټ بټن باندې سجست کوي نو هغه د مین ډکشنری چې هغه سجست کوه. بیا کسټم ډکشنری باندې موږ کله کلیک وکړو د کسټم ډکشنری مطلب دا دی چې موږ تر خپل خوښې یو ډکشنری میټ کولی شو هغه که په بل لینګویج کې اردو کې پښتو کې بای ډیفالټ چې په آیفس کې کومه ډکشنری راځي نو هغه زموږ سره انګلیش ډکشنری که دغه ډکشنری موږ چینج کول غواړو اردو ته لګو یا پښتو کې لګو نو موږ د خپل خوښې یو ډکشنری لګولی شو. د هغې لپاره موږ په کسټم باندې کلیک وکړو او بیا به راشو ایډ ته او په ایډ کې په کمپیوټر کې زموږ سره هغه ډکشنری په کوم ځای کې پراته پارټیشن کې په ډي کې په ای کې چې په کوم ځای کې موږ هغه ډکشنری سیو کړي نو هغې نه به راشو فایل به سلیکټ کړو کته به اوپن ووهو نو دې نه موږ بله ډکشنری چې د هغه موږ ته ایډ کولی شو. بیا دی ورپسې زموږ سره چیک سپیلینګ از یو ټایپ نو سپیلینګ چې کوه مطلب که موږ یو سپیلینګ غلط لیکو او هغه زما سره سپیلینګ غلط وي مطلب نو هغه زموږ سره چې ټیک کوه مطلب دې باندې ټیک مارک دی او دې باندې ته اوکې وهمه نو دلته ما کلیک وکړو په دې باندې او دلته کې چې اوس یو سپیلینګ لیکم زه اوس لیکم چې ریل او د ریل دا سپیل چې دا زه غلط لیکم نو دې زما سره دا سپیلینګ غلط کو تمام نو دا سپیلینګ چې دا زما سره دا غلط کو مطلب دې مطلب دا دی چې دې باندې ما اپشن کې چیک مارک کړل چې زما سره سپیلینګ چې هغه چیک کوه نو بیا دې زموږ سره که دې نه ما دا چیک مارک درکړو نو دا بیا سپیلینګ نه چیک کوي چې زه هر څه په ایم ایس ورډ کې لیکم نو دا بیا ټیک حسابوي. مارک ګرامر ایرر از یو ټایپ که ګرامر کې زما څه غلطیان دي انګلیش ګرامر کې نو هغه ما ته هایلایټ کوه ما ته پیریډ نشان نه وایي دا غلط دی. بیا فریکوینټلی کنفیوز ورډ مطلب داسې ورډ چې هغه د یو بل سره مشابهت لري یو شان دي نو هغه ورډ هم که زه د هغې غلط سپیلینګ لیکم نو هغه ما دغه کوه. بیا چیک ګرامر ویت سپیلینګ او ګرامر چې د هغه د سپیلینګ سره مطلب چیک کوه که ګرامر کې څه غلطي یا سپیلینګ کې نو هغه ما ته چیک کوه. بیا د رایټینګ سټایل چې دی هغه زما سره ګرامر اومدري نو ګرامر اینډ سټایل چې د هغې کمی وي مطلب د جملې سنټنسز په اوله کې چې کوم کیپټل ورډ لیکل غواړي یا د فیج په شروع کې کوم کیپټل ورډ لیکل غواړي نو هغه سټایل باندې موږ کلیک وکړو نو هغه به ټول دی زموږ سره بیا په خپله باندې اټومیټیکلي کیپټل کوي خو که موږ صرف په ګرامر باندې کلیک وکړو نو دی به ګرامر ټیک کوي او سټایل به نه ټیک کوي. بیا د سیټینګ په سیټینګ باندې چې موږ کله کلیک وکړو نو دی وایي کاما ریکوایر بیفور لاست لیست دی به دا کاما که ریکوایر نو هغه به ورته لګوي. بیا د پنچویشن ریکوایرډ ویت کوټس کا پنچویشن ریکوایر یا سپیس ریکوایر بټوین سنټنسز سپیس پکاري د پیپرو په منځ کې سنټنس په منځ کې سپیس موږ نه ورکړی نو اټومیټیکلی به ورته هغه چې دی هغه به ایډ کېږي. دا زموږ سره سټایل او دغه چې دا موږ دې لړ کولی شو بیا موږ چې سټایل کې زموږ سره کوم اپشن دي او په ګرامر اونځ کې زموږ سره کوم اپشن دي نو دا موږ د دې څخه موږ دا چیک کوو. بیا د زموږ سره ګرامر چې دی کیپټلایزیشن چیک کوه که موږ یو سنټنس په اوله کیپټلایز پکاري ورډ هغه موږ نه ورکړی نو کیپټلایزیشن چیک کوه. بیا مس یوز ورډ چې دغه چیک کوه. بیا ناون فرست چیک کوه ناون چې کوم وي یا پوزیسیو اینډ پلورل چې کوم وي
پنچویشن کوېسچن مارک پرد کړه یو سنټنس یا کوېسچن پک کې او هغه ته موږ کوېسچن مارک نشان نه لګول نو کوېسچن مارک بیا ریلیټیو کلاسز بیا د ورب پرایز دا زموږ سره ټول چې دا زموږ سره د ګرامر سټایل دا د زموږ سره ریچیک ډاکومنټس مطلب کو د ګرامر څخه غلطیاں ني او زموږ په شکی په ډاکومنټس باندې چې موږ کله ریچیک ډاکومنټس راشن دی زموږ سره دوباره اگین چې هغه به چیک کی او ډاکومنټ چې هغه به دوباره دغه صحیح به کی نو په ریچیک باندې موږ کله کلیک کوو دا به یس به وو نو ډاکومنټ بدل موږ سره دوباره چیک شي مطلب ایکسپشنل پارم دا چې دا ریچیک ډاکومنټ چې کله ده کوم یو ډاکومنټ چې کینو هغه ته به ریچیک ډاکومنټ دا بٹن دا به هایډ شي پټه بشي دا بیا نور نه کیږي او کوم نو دوباره بیا په دې باندې کلیک کوو هایډ spelling error and this document نو بیا به موږ سره په دې ډاکومنټ کې کوم نو ده هغه ایرر چې دی ګرامر ایرر دی کا سپیلینګ ایرر دی کا هر څه ایرر دی هغه هایډ کی او به موږ سره بیا په مین ډاکومنټ کې چې هغه ابانه شو کوي نو نه زمونږ اتم نمبر کلاس په پروپینګ باندې ان شاء الله سبحانه و تعالی هم نمبر کلاس له پسې وبانی د الله پامان